سلامونه دوستانو، په دې لچ روغ جوړ ملګرو څنګه کولای شو چې د خپل زوړ موبایل څخه نوی موبایل ته د واتس اپ مکمل ډاټا ترانسفر کو یا مکمل چټ میسجونه ترانسفر کو بغیر د بیک اپ څخه. یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې په یو موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ د غواړئ په دوهم موبایل کې هم خلاص کړئ او غواړئ چې د زوړ موبایل څخه نوی موبایل ته ټول میسجونه واړوئ او تاسو نو کوم میسجونه ډیلیټ نشي بغیر د بیک اپ څخه. ځکه که چېرته تاسو فکر کړئ مخکې موږ څه کول د زوړ موبایل کې موږ د واتس اپ مکمل میسجونه بیک اپ کول، کله چې هغه ته بیک اپ واخیسته په نوی موبایل کې مو کله خلاصول ته بیا مکمل میسجونه ریسټور کول، چې دغه طریقه ډېر زیات وخت هم نیسي، زیات انټرنیټ هم مصرف کوي او زیاته ستونزمنه هم ده، اسانه نه ده. ځکه دوستانو بعضې واتس اپونه وي چې ډېره زیاته ډاټا لري. که چېرته زه غواړم داسې د واتس اپ غټه ډاټا بیک اپ کوم نو ډېر زیات انټرنیټ هم مصرف کوي او ممکن په ګوګل ډرایو کې هم دومره ځای نه شي دغه ډاټا ورته مکمله بیک اپ کړو. نو نن درته اسانه طریقه درښیم، دغه طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل زوړ موبایل څخه نوي موبایل ته واتس اپ واړوئ یا هم یو موبایل څخه بل موبایل ته د واتس اپ مکمل چټ ترانسفر کړئ. هیڅ دوستانو بیک اپ ته ضرورت نشته. نو را بشي دوستانو دغه لپاره خپل موبایل مو واتس اپ را خلاص کړئ، په دې پورته درې ټکو ورته کلیک واخلئ، په سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو کله مو چې سیټینګ باندې کلیک واخلئ تاسو ته اپشن راځي چټ اپشن، په دغه ورته کلیک واخلئ. کله مو دلته کلیک واخلئ لاندې راشئ دوستانو یو چټ بیک اپ اپشن دی او بل دوستانو ترانسفر چټ اپشن دی. راشئ په دې ترانسفر اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو ترانسفر اپشن باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو په سٹارټ چې کله کلیک واخلئ تاسو نو وای فای کنیکشن غواړي، یا د موبایل ډاټا باندې نه غواړي نه کیږي، وای فای به تاسو ورته کنیکټ کوئ. نو زه راځم دوستانو تاسو ته طریقه درښیم. دلته ما سره دوه موبایلونه دي، غواړم د یو موبایل څخه بل موبایل ته چټ ترانسفر کړم. په زوړ موبایل کې به تاسو راشئ دلته په سٹارټ باندې چې کله تاسو را بشئ په دغه سٹارټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ، په کنټینیو به ورته کلیک واخلئ دوستانو. کله مو چې په کنټینیو باندې ورته کلیک واخیستم او تاسو به دغه کمرې پرمیشن ورته الاو کړئ. کله مو چې پرمیشن ورته الاو کړ اوس به راشئ دوستانو خپل نوي موبایل ته. نوی موبایل کې به تاسو واتس اپ را ډاونلوډ کړئ. کله چې واتس اپ راغلی دلته بل واتس اپ را خلاص کړئ. کله دوستانو واتس اپ را خلاص کړئ په کنټینیو باندې کلیک واخلئ، اګری کړئ او پرمیشن ورته الاو کړئ. دلته به تاسو همدغه خپل نمبر ورکړئ، کوم نمبر دوستانو چې تاسو په زوړ موبایل کې د همدغه نمبر به دلته هم تاسو ورته ورکړئ. کله هم دوستانو نمبر پکې دلته لاګین کړ اوکې به یې کوئ. تاسو دلته تاسو نه لومړی پوښتنه کوي، تاسو وایئ چې تاسو غواړئ چې د خپل نوي موبایل کې چټ ترانسفر کړئ، یعنې یو اپشن درته راځي اتمن درته راځي دا اپشن. کله چې تاسو دغه اپشن راغی دوستانو راشئ څه کوو اسانه تاسو په سمپل په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. کله دوستانو په کنټینیو کلیک واخیسته بیا راشئ بیا په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو په موبایل د وای فای سره کنیکټ کوئ نو په د پرمیشن ورته الاو کړئ نو د خپل زوړ موبایل به راواخلئ او دغه کوډ به پکې سکین کړئ دوستانو. نو سمپل به راشئ تاسو به دغه کوډ په دغه نوي موبایل کې ورته سکین کړئ. کله دوستانو دا کوډ سکین کړ اتوماتیکلی به تاسو ته لږ لوډینګ واخلي او دا به دلته را خلاص شي. ګورئ دوستانو موږ ته واتس اپ چې کوم دی په دې بل موبایل کې را خلاصیږي. نو دوستانو دغه ته را خلاص شو، دلته په سٹارټ باندې کلیک او نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ، کنټینیو کوئ او دې سره دوستانو تاسو چې کوم واتس اپ دی په دې بل موبایل کې را خلاص شي، یعنې چټ به په اسانۍ سره ترانسفر شي. نو دغه د لوډینګ اخلي تاسو ته ښکاري چې زموږ په بل واتس اپ کې واتس اپ را خلاص شو. په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې د خپل زوړ موبایل څخه نوي موبایل ته د واتس اپ چټ ترانسفر کړئ. که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، داسې نورو ښایسته او جالبو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، زموږ پیج در سره فالو کړئ. مننه.